په فلم کې موږ پلار او زوی په کشتۍ کې ګورو چې ناست وي او د سمسارو شکار کوي. له هغې زوی بیا هلته ونو ته ځي او هلته تش امتیازي کوي، خو کله چې هغه واپس هلته کې راځي نو د هغې پلار چا قتل کړی وي او ډېرې بېرحمۍ سره یې مار کړی وي. خو دې نه پیله که دا د پلار څه مدد وکړي او هغه اوچت کې چېرته ویسي، هلته کې څوک راشي او دا په لاسونو باندې دوه ټوکرې کړي او دا هم هلته کې مړ کړي. بل سین کې موږ یو هلک ګورو چې له هغې بینچ نوم وي او هغه خپلو ملګرو ته یو ځای ته راغلی وي او پالټي کوي. خو یو څو ورځې پیله له هغې انډیوالې دا پرې اغوستی وي په کوم باندې چې دا ډېر زیات خفه وي او دغه انډیواله یېرېدلو لپاره دا ملګرو سره راغلی وي دغه فیسټیول ته. خو دا هلته کې څه نورې جینکۍ وګوري او داسې ملګرونه واوري چې دلته کې ځنګل کې یو ځای دی کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې بلاګانې دي او ډېرې ښایسته خوند وي پکې. او د دې په ملګرو کې مارکس یو هلک وي چې هغه هم دې سره تیار شي او دوی هغه دوکان ته بیا ځي کوم ځای کې چې دا ټور خلکه په چکر بوځي. له هغه دوکان مالک دوی ته وایي چې زه اوس دغه ټورونه نه کوم او زه نه ځم. خو دا سړی دې ته یو بل دوکان وروښیي کوم ځای کې چې اوس هم دا خلکه په ټور باندې بوځي. هغې نه پس دا دواړه هغه دوکان ته ځي او دا یو هلک سره میلاویږي چې له هغې انډروی نوم وي، کوم چې اوس هم دا خلکه په ټور باندې بوځي. او هلته کې یو دوه جینکۍ نور هم وي، هغې هم دغه ټور ته تیاروي او په دې ټور باندې به دوی سره ځي. دوی په بس کې کیني دي، بس کې نور هم خلک دې سره په دې ټور باندې روان وي. انډروی د ټول خلکه هغه ځنګل ته وړي او په یو کشتۍ کې کینوي. انډروی دغه کشتۍ سټارټ کولو والا وي او هلته کې ځي، خو هلته کې یو بل سړی وي په کشتۍ کې ناست وي او دې ته چغې وایي چې دغه ځای ته مه ځئ. خو دا خلک وایي چې دا سړی لیونی دی او دغه سړی نظر انداز کړي او هلته نه دی روان شي. او دغه شانتې انډریو دا خلک ځان سره په ټور باندې روان کړي وي. دا ټور د یری وي، دا ورته هلته په یری خبرې هم کوي. بیا ورته یو کور ښیي او ورته وایي چې پخوا به دلته کې یو بلا اوسېده او د دې بلا نوم کراولي وه. او کراولي دومره بدرنګه بلا وه چې له هغې پلار خپله دې ته یو ورځ اور ورته کړ او د یې مړه کړه. خو هغه بلا اوس هم ژوندی ده او خپل پلار لپاره دلته کې ناستي او جاړي. خو دلته کې دا جینۍ دې ته وایي چې دا کومه کیسه کوي دا ټول دروغ دي او هسې فضلګیا دی. خو لږ مخکې کله چې دوی لاړ شي دې کښتۍ هلته کې ډېرې غټو کټو سره ونښلېږي او دا خلک دلته کې کوشش کوي چې دغه کښتۍ ګټ نه وکاږي او دلته کې اچانک باران شي او د ټولو کوششو باوجود هم دوی دغه لکۍ کښتۍ ونه کاږي او هلته کې دومره تیز باران وشي چې هغه کښتۍ په ورو ورو ډوبېږي. او دلته کې یو سړی راپاسي او په ونې باندې خیجي او کنارې ته راتللو کوشش کوي. د دې خپل هلته کې سلیپ شي او دا لاندې ولویږي او هلته نه یو سمساره راوځي او دا د خپې نه راکاږي. دا سړی ډېرې زیاته چغې وایي خو څوک هم د دې مدد نه کوي. دلته کې میري یو تمانچه راکاږي او په دغه سمسارې باندې ډز کوي او دغه شانتې دا یو کس هلته نه ځان وکاږي او کنارې ته راشي. دلته کې دا خلک په دغه مصیبت کې ګیر وي او بیا دا جینۍ انډریو نه دې تپوس کوي. انډریو دې ته وایي چې زه ټور والا نه یم او زما ورور ماته وایي چې دلته کې لاړ شه او لږې پیسو لپاره د دې خلکو ټور وکړه. او تو جینې پیله ما یو ټور وکړو خو ما کامیاب کړو، خو دغه ټور زما ناکامیابه شو. هغې نه پسې دا جینۍ نه تپوس کوي چې تاسو دغه تومانچه له کوم نه راغله او دا جینۍ ورته وایي چې دلته کې راغلی یم او زه څوک پیدا کوم. او ورته وایي چې دلته نه پیله زما پلار او ورور راغلی وو خو هغې غیب دي او دې لپاره زه هغوی پسې راغلی یم چې هغوی زه پیدا کړم. او دا جینۍ له هغه پلار او زوی کیسه کوي کوم چې دلته کې چا مړه کړي دي. او دا جینۍ ته وایي چې موږ ته پکار دی چې زر تر زره دې ځنګل نه ځان وکاږو، ګینې دلته کې به څوک راشي او موږ ټول به دلته کې مړه کړي او ختم به هم کړي. خو دلته کې دې جینۍ څوک هم نه مني او دا خلک دلته کې سړېدل غواړي او ورته وایي چې دا له هغې بلا ځنګل دی کوم ځای کې چې پخوا هغه یې څارېده. او ورته وایي چې کراولي دومره بدرنګه بلا وه چې د هغې پلار هغه په کور کې زندان کې اچولی وه او دا د دې سړي اولادو او دې سره بې مینه هم ډېره کوله او د کلي نور وړو به دا ډېر زیات تنګولو او دې پسې به یې مسخرې کولې. او دغه وجه وه چې دې دواړو خار پرې اغوستی و او دغه کلي کې اوسېدو. او یوه شپه څه واړه د دې کور ته راغلي وو او د دې پلار په کور کې نه و، هلته کې په دې باندې پټاخې ویشتې وې او دغه پټاخې کور ته ویشتې چې دغه بلا ویرېږي او دا بهر روزي او دغه پټاخو د وجې هلته کې په دروازه باندې اور ولګي او کراولي دغه کور کې دننه ګیره شي او دغه دوران کې د دې پلار هم هغه کور ته راشي. او دغه وړه هلته نه وتښتېږي. دې پلار ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ور مات کړي خو هغه نه ماتېږي. د هغې پلار منډه کړي هلته نه یو تبرګی راولي او هغه دروازه پرې ماتوي خو هغې ته نه وي پته چې هغه سایډ ته دغه جینۍ ولاړه ده او دروازه ماتول دوران کې هغه تبرګی ډایرکټ لاړ شي دا په سر ولګي او دغه بلا دلته کې په موقع مړه شي. او دغه وړه هلته نه وتښتېږي. دې پلار ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ور مات کړي خو هغه نه ماتېږي. د هغې پلار منډه کړي هلته نه یو تبرګی راولي او هغه دروازه پرې ماتوي خو هغې ته نه وي پته چې هغه سایډ ته دغه جینۍ ولاړه ده او دروازه ماتول دوران کې هغه تبرګی ډایرکټ لاړ شي دا په سر ولګي او دغه بلا دلته کې په موقع مړه شي.
او دغه ورځ نه پس د دې پلار هر ټایم دې پسې جاړي او لاغې په غم کې وي او لسو کالو لپاره هغې په کور کې ځان بند کړی وي خو څه ټایم پس له هغې پلار هم هلته کې مړ شي خو کراولي دلته کې راژوندی شوې ده او هغه د خپل پلار پسې په دغه ځنګل کې په تلاش کې ده او چې څوک هم دغه ځنګل ته راځي هغه بلا هغه کس په هغه ځای کې مړه کوي دا کسان وایي چې موږ د هغه بلا کور نه ډېر زیات لرې راغلي یو خو دا جینۍ ورته وایي چې کراولي کور هغه اصلي نه و او دا ورته بیا له هغه بلا کور وښیي کوم چې دې ته بالکل مخامخ وي او هغه سړک ته تلو لپاره به دې په دغه کور باندې ضرور تېرېږي او دغه دوران کې دلته کې یو خوفناکه आवाज راشي او دا خلک ټول زیات ویریږي خو هلته کې یو ښځو خاوند کوشش کوي چې په هغه کور باندې تیر شي او کله چې دې دواړه هغه کور ته نږدې ورسېږي هغه بلا اچانک د کور بار روزي او هغه تبرګي باندې دې په دې سړي باندې حمله وکړي او په موقع باندې مړ کړي او بله ښځه هم هلته نه منډه کړي خو دغه بلا یې ونیسي او ډېر بې دردۍ سره یې مړه کړي او سر دې له جسم نه جدا کړي دغه شانتي هغه نور خلک هم ویریږي او هلته نه منډه کړي خو هغه جینۍ هلته کې ایساره شي او په دې باندې ډزې چالو کړي دغه بلا د دې خوا ته رامنډه کړي خو دا یو ډز په سینه باندې وړي کوم باندې چې هغه لړه شي او دا جینۍ هم هلته نه وتښتېږي خو یو ځل بیا دا ټول یو ځای میلاو شي خو دوی نه ډک هلته کې غیب وي دا بیا هلته کې ډک ګوري چې یوازې هلته کې پټ یو ځای کې ناست وي او کله چې بار وځي نو هغه د بلا مخې ته ورشي او هغه ته سر روکاږي او هلته نه یې مړ کړي بل خوا ته ټول خلک هلته کې کوشش کوي چې بهر روزو میری بیا هغه کور ته ننوځي چې څه هتیار را پیدا کړي او دې سره دا هلک هم کور ته ننوځي خو دغه دوران دې ته هلته کې د پلار او د رور جسم میلاو شي او کله چې دا وګوري دا ډېره زیاته په ژړا شي او دا جینۍ هلته کې ناسته وي او ډېره زیاته ژاړي بل خوا ته کې دا خلک هلته بوټو نه څه اوازونه اوري مارکس چې کله بوټو کې وګوري نو هغه د ګیدړ بچی وي هلته نښتی وي خو یو ځل بیا هغه بلا هلته کې راشي او جینۍ ترې راونیسي او هغې سره په لاس کې یو مشین وي او دغه جینۍ دې په مخ کې دي خو کله چې دا جینۍ وګوري هغه ډېر زیاته غوسه شي او دا رامنډه کړي او په دې باندې حمله وکړي په کوم باندې چې دغه بلا لاندې لړه شي بند میری هلته نه راکاږي او سیټ ته یې کیدي انډریو هلته کې ډکوي او هلته کې سر اخلي او په دغه بلا باندې حمله کوي خو دغه بلا هلته کې بیلچې راولي دا په سر باندې وي او دې نه هم سر جدا کړي او هغه بلې جینۍ کې لږ ډېره ساه وي خو هغه یې اوچته کړي او نیغې په بیلچه کې ورومنډي او هغه هم دلته کې ختمه کړي دلته کې دا ټول خلک ډېر زیات ویریږي او دا فکر کوي چې موږ یو به هم دلته کې بچ نه شو او دا ټول خلک پلان کوي چې اوس به موږ دا بلا مړه کړو بن ورته وایي چې د هغې کور کې ما څه پټرول کتلی وو او دغه پټرول په مدد سره به موږ دغه بلا وسوځو او ختمه ویږو دې ټول هلته کې کور ته ځي خو دوه کسان بار ایسارېږي او دغه بلا کنفیوز کوي او دغه دوران بین هلته کې پټرول را پیدا کوي او بل خوا ته هلته کې یو جینۍ هم بار ولاړه وي بین د دلته کې پټرول میلو شي خو دا هلته کې له چا جسم ګوري او کراوډي هم هلته کې راغلی وي او د ته مخامخ ولاړ وي او دغه بلا کله چې به د هلک باندې حمله کوي شاته نه بې میرې راشي او په دې باندې حمله وکړي او دغه دوران کې بین په دې باندې ډېر زیات پټرول واړي او هغې ته تیلې ورته کړي او دلته کې په دې باندې ډېر زیات تیز اور لګېدلی وي خو دلته کې له کراوډي قسمت دلته کې ډېر زیات کار کوي او هلته کې اچانکه باران شروع شي په کوم باندې چې دغه باران دې په جسم راشي او هغه اور په دې باندې بند شي په کوم باندې چې بین ډېر زیات ویریږي او دې هلته نه وتښتېږي په منډه منډه دې یو قبرستان ته ورسېږي کوم ځای کې چې یو ګیټ وي خو بدقسمتۍ سره هلته کې کراوډي راشي او دې یو ځل بیا وتښتېږي خو کراوډي دلته کې هغه تور سړی ترې راونیسي او د هغې جسم یو یو حصه ورته ماته کړي بین چې کله خپل ملګري مرګ وګوري هغه ډېر زیات وژاړي خو افسوس دا د هغې مدد بالکل ونه کړي میری دا هلک ونیسي او هلته نه قبرستان نه بهر وکاږي کراوډي دلته کې هلته کې ګیټ نه سریا وکاږي او دې پسې شي او په دې باندې غوزارو کې هغه سیده لاړ شي د بین په خپې کې ننوځي او دلته کې دوی خپل مرګ ډېر ته نږدې نه ګوري او کراوډي چې کله دې پسې رامنډه کړي نو دا هلک ډېر هوښیارتوب وکړي او هغه سړیا خوله ته وکړي او ډاډه کې له هغې په سینه کې ورومنډي په کوم باندې چې هغه زخمي شي او دوی دواړه دننه وتښتېږي دلته کې میری د خپل پلار کښتۍ میلاوه شي او دا دواړه په هغه کښتۍ کې کیني او هلته نه بهر وتو والا وي او دوی دواړه دا فکر کوي چې اوس موږ دغه کراوډي نه وتښتېدو خو حقیقت کې څه بل څه وي دا دواړه نه تښتېدو والا وي خو کراوډي په اوبو کې دننه دغه جینۍ راکاږي او دغه جینۍ په اوبو کې ډوبېدو والا خو دا هلته کې له بین لاس وګوري او د هغې لاس نه ونیسي او د اوبو نه بهر راشي
خو کله چې دا د اوبو نه بهر راشي دا هلته کې کراوډي ګوري چې له بین لاس یې مکټ کړی وي او په خپل یې په لاس کې نیولی وي او کراوډي په دې هم اټیک وکړي په کومه چې دا ډېرې زیاتې چغې ووهي او دا فلم دلته کې ختم شي خو د دې فلم بله حصه هم شته دا ما سره بل فلم کې وګورئ